زه ستاسو په شان آزاد نه یم، زه په زندان کې یم، په داسې زندان کې چې له دیوالونو څخه یې کرکه ووري، خو د دې زندان ځمکه ماته ډېره سپېڅلې ده، ډېره زیاته سپېڅلې. زه پوهېږم چې هندوستان ښکلی دی، چین ښکلی دی، استرالیا او کاناډا او امریکا ښکلې ده، د روم، پاریس او لندن ښارونه بې پرتلې ښکلي دي، په ټوله کې نړۍ ښکلې ده، ډېره ښکلې ده. خو هغه متل دی چې هر چا ته خپل وطن کشمیر دی، ما ته هم خپل وطن کشمیر دی. زه مې د خپل وطن سره مینه لرم، ډېره زیاته مینه. ای زما ګرانو بهر میشتو خویندو ورونو، که تاسې له هېواد بهر سختې شپې تېروئ، مشکلات لرئ، تکلیفونه ګالئ، نو زده کړې وکړئ، علمونه زده کړئ، هنرونه زده کړئ، کسبونه زده کړئ، کمالونه زده کړئ، تجارت ته مخه کړئ. د کار په وخت کې مه ویده کېږئ، چانسونه لاسه مه ورکوئ. یو پیړۍ شاته لاړ شئ، یهودان وګورئ څرنګه بې وطنه خواره وارول، څرنګه ناخوالې وګاللې، څرنګه خوارې یې تېرې کړې او څرنګه یو بل ته یې لاسونه ورکړل، څرنګه یې خپل ګډ ارمانونه او هیلې پوره کړې، څرنګه خپل هدف ته ورسېدل، څرنګه یې اسرائیل جوړ کړ، څرنګه یې خپل دښمنان مات کړل، څرنګه یې پر نړۍ ځان ومانه، او نن څرنګه په نړۍ کې بیرغ رپېږي. که تاسې له هېواد بهر ارامه یاست، هوسا یاست، مزې او چرچې کوئ، نو زه بخیل نه یم، زه پر تاسې نه خفه کېږم، زه پر تاسې خوشحالېږم، ځکه چې زه ستاسې ورور یم. تاسې بېشکه ښه وخورئ، ښه واغوندئ، ښه وګرځئ. ستاسو هدف په ژوند کې باید ملګرتیا وي، باور وي، مینه وي، د ښکلي ژوند سره مینه وي. که کله د ملګرو سره چکر او تفریح ته ځئ، خدای مو بوزه، خو په 2 جمعو یا میاشت کې یو ځل، او یا دومره نه چې له سرګرمۍ نه ډیر شي. خو خپل ګډ ارمان او ګډه هیله مه وژنئ، خپل ګډ هدف مه هیروئ، خپل هیواد مه پرېږدئ. دا په یاد لرئ چې تاسې افغانان یاستئ، تاسې د افغانستان راتلونکي یاستئ. تاسې دا ومنئ چې په هیواد کې ستاسې خویندې ورونه ناتوانه دي، محروم دي، ځپل شوي دي، دوی هغه وس نه لري چې تاسو یې لرئ. تاسې دا ومنئ چې په هیواد کې ستاسې پر خویندو ورونو تعلیم مباح شوی دی، سبا ته پرې حرامېږي، دوی هغه زده کړې نشي کولی چې تاسو یې کولی شئ. تاسې دا ومنئ چې په هیواد کې ستاسو خویندې ورونه په ډېرو مشکلاتو کې دي، دوی هغسې ارام او آزاد فکر نشي کولی چې تاسو یې کولی شئ. تاسې دا ومنئ چې په هیواد کې ستاسو پر خویندو ورونو په وړه وړه خبره د کفر ټاپې لګېږي، دوی هغه څه نشي ویلی چې تاسو یې ویلی شئ. زه تاسې ته په خدای جل جلاله قسم درکوم، تاسو ته ستاسو په وجدان قسم درکوم، تاسو ته پر سپین غر هندوکش او پامیر قسم درکوم، زه تاسې ته پر آمو، اباسین او هیرمن قسم درکوم، زه تاسې ته د ستر غازي امان الله خان په ارمانونو قسم درکوم، زه تاسې ته د هیواد پر 3 رنګه بیرغ قسم درکوم، زه تاسې ته پر ګران افغانستان قسم درکوم. لاس په کار شئ، د هیواد لپاره زده کړې وکړئ، آزاد فکر وکړئ، خپل راڼه فکرونه څرګند کړئ. که د خدای مخلوق ته د خدمت او محبت په تور کافران کېږئ، 100 ځلې کافران شئ. که ستاسې کفر حق وي، باور وکړئ چې سبا ته به د همدې ړندو چونګښو بچیان ستاسې کفر ته د ایمان په سترګه وګوري. ای زما بهر میشتو خویندو ورونو، په خپل مورني هیواد کې زما پر ځان باور ورځ تر بلې کمیږي، هیلې او ارمانونه مې ټپیان کیږي. نه پوهیږم چې نن مري او ښخیږي یا سبا مري او ښخیږي، خو که تاسې زما خبرې ومنئ، باوري یم چې تاسې به آزاد، آباد او خوشحاله افغانستان ولرئ. مننه.